د کندهار ښاروالۍ له لوري د ښار د ماسټر پلان، ستراتیژیک پلان او تفصیلي پلانونو د عامه شریکولو لړۍ روانه ده. دغه لړۍ د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د شلمې ګڼې فرمان د تطبیق په موخه پیل شوې ده، ترڅو د ښار د راتلونکي پرمختیایي نقشو او طرحو په اړه له عامو خلکو سره بشپړ معلومات شریک سي. په همدې موخه کندهار ښاروالۍ یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده. دغه کمیټه په منظم ډول له خلکو سره د ماسټر پلان، ستراتیژیک پلان او تفصیلي پلان په اړه معلومات شریکوي. تیره یکشنبه د همدې لړۍ په دوام یوه لویه او مهمه عمومي غونډه د کندهار ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوه، چې پکښې د ښار د 15 ناحیو ګذر وکیلانو، متنفذینو، علماء کرامو، قومي مشرانو او ځوانانو پراخ ګډون کړی و. په دې غونډه کې ګډونوالو ته د کندهار د ماسټر پلان، ستراتیژیک پلان، تفصیلي پلان او نورو ښاري موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې شول. بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه پریزنټیشن کې به تاسو ښاري پلان وپېژنئ چې ښاري پلان څه دی، د ښاري پلان ډولونه څه شي دي، او همداشان ماسټر پلان څه شي دی، او استراتیژیک پلان څه شي دی. د ماسټر پلان او استراتیژیک پلان ترمنځ توپیر څه دی، او همداشان به تاسو تفصیلي پلان وپېژنئ چې تفصیلي پلان څه دی، او د تفصیلي پلان او ماسټر پلان ترمنځ توپیر څه دی، او بالاخره د ښاري حدودو د تعیین موخې څه دي. په دې به انشاءالله د دې پریزنټیشن څخه وروسته به په دې پوه شو. اول ښاري پلان څه شی دی، ښاري پلان د څه لپاره جوړیږي، هدف یې څه دی، تعریف یې څه دی. ښاري پلان د یوې ټولنې د راتلونکي لپاره لارښود یا رهنمود دی. یا ښاري پلان عبارت له یو رسمي سند څخه دی چې په لیکني بڼه سره ترسیم او په ګرافیکي توګه وړاندې کیږي، او د ښار په اړه په راتلونکي تصمیم نیونه کې دولت او خلکو ته لارښوونه کوي. د ښاري پلان جوړونې عمده موخې د لاندې څو موضوعاتو له مخې ټاکل کیږي. موږ او تاسو چې ښاري پلان جوړونه کوو، دا د کومو اهدافو لپاره کوو؟ د ځمکې څخه د بېلابېلو ګټه اخیستنې د اړتیاو په اساس، لکه د هستوګنیزو، سوداګریزو او صنعتي سیمو په اړه. یعنې موږ او تاسو چې ښاري پلان جوړوو، په دې کې اول دا دی چې موږ او تاسو باید هغه د هستوګنې ځایونه باید جدا کړو، سوداګریز ځایونه په کوم ځای کې راځي هغه باید په دې پلان کې وشو، او صنعتي سیمې کومې ساحې چې مطلب په هغه کې فابریکې جوړیږي، نور خفیفه صنعتي فابریکې لرو، ثقیله صنعتي فابریکې لرو، دا دپاره موږ باید جدا جدا ساحې ولرو. د دې د ویش په هکله یعنې دا پلان جوړیږي. بل د ښاري بنسټونو یا تاسیساتو د اړتیاو په اساس، لکه ترانسپورټیشن، د اوبو رسونې او کانالیزاسیون شبکې، هوایي ډګرونه او بندرونه. بل ښاري پلان چې جوړیږي دغه بنسټیز اساسات په خاطر باندې چې دا اړتیاوې دي د ټولنې، دا په نظر کې نیول کیږي. مثلا ترانسپورټیشن دی، اوبه رسونې سیستم باید څه ډول وسي، کانالیزاسیون سیستم چې اوس زموږ او ستاسو په ښار کې ډېر ضعیفه دی. دا د اوبو رسونې سیستم باید موږ او تاسو په هر کلي کې ولرو. همداشان ترانسپورټیشن چې دا سړکان چې څه ډول ووځي، کوم ځای کې اړتیا یې چې سړکونه باید پراخ عرض، په کوم ځای کې مثال اړتیا شته چې باید موږ او تاسو ښار ته نور هم پرمختګ ورکړو، ناحیې غټې کړو. او بل د ټولنیزو او فرهنګي اسانتیاو د اړتیاو په اساس، لکه پرانیستې فضاګانې، عامه پارکونه، خوندي حفظ شوي او تاریخي سوي. بل دغه پلان چې جوړیږي په دې کې موږ نور شان ته هم اړتیا لرو، نه یوازې دا چې مطلب سړکان دي یا مطلب صنعتي ساحې دي، هستوګنیزې دي، بلکې موږ او تاسو پارکونو ته هم ضرورت لرو چې موږ باید ازادې ساحې ولرو، په هغه کې پارکونه باید ولرو، د سپورت لپاره باید ځایونه ولرو. همداشان موږ تاریخي ابدات، تاریخي ځایونه هم لرو چې د هغو د ساتنې لپاره موږ او تاسو باید پلان ولرو چې باید مثال د هغې حفظ او مراقبت وشي. د لومړیتوب په اساس د سیمو زونبندي، لکه سرمایه ګذاري لپاره ځینې ساحې موږ لرو چې په هغه کې باید سرمایه ګذاري وشي. ښه مثال یې دا دی چې موږ او تاسو د نخي نساجي د فابریکې د لویدیځ طرف ته دلته اوس یوه مځکه ده، دا اوس د سرمایه ګذاري لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شوې وه،
چې تر اوسه پورې طی مراحل نه دي سوي چې وروسته به وسي. یعنی موږ او تاسو ځینې ساحې د دې لپاره لرو چې باید سرمایه‌ګذاري ورمنځ ځکه هغسې چې پرتې خو فایده نه کوي بلکې باید کار ځینې واخیستل سي، په کار واچول سي او یو دولت ته به هم فایده سي، د عامو خلکو دپاره به هم فایده سي. نو دغسې مځکې چې پرتې بالاخره به ټول خلک ځینې مري همدغسې به پاتې. له دې جملې څخه مهم شهري پلانونه عبارت دي له ماسټر پلان، ستراتیژیک پلان او تفصیلي پلان. موږ او تاسو به په د شهري پلانونو کې د خیره د ماسټر پلان سره به ولد سو چې ماسټر پلان څه شي دی، ستراتیژیک پلان څه شي دی، د کوم هدف لپاره جوړیږي، او همداشان تفصیلي پلان چې تفصیلي پلان څه شي ته وایي او د کومې موخې لپاره جوړیږي. دا ماسټر پلان یو نمونه ده او د استراتیژیک پلان نمونه ده او د هم د تفصیلي پلان یو نمونه ده چې اوس دلته لاندې هر یو جدا جدا تشریح کوو. اول هم ماسټر پلان دی یا جامع پلان. یو جامع پلان دی چې د ټول ښار لپاره جوړیږي. دا یو اساسي تخنیکی او اوږدمهاله رسمي سند دی چې په هغه کې له ځمکې څخه د ګټې اخیستنې څرنګوالي او د استوګنیزو، فرهنګي، صنعتي، اقتصادي، سوداګریزو، اداري، کرنیزو، تفریحي، د ښاري تاسیساتو او اسانتیاو، د ترانسپورټیشن او ارتباطي شبکو، هوایي ډګرونو، بندرونو او نور اړینو سیمو ویش، منطقه بندي، طرحه او چمتو کیږي او همدارنګه اړتیا ته په کتو پلان ته توسعه ورکول کیږي. یعنی تاسو اوس په دې باندې پوه سواست چې ماسټر پلان چې دی دا یو اساسي او اوږدمهاله رسمي سند دی چې په دې کې د ځمکې د مختلفو اهدافو لپاره ویشل کیږي. که هغه مثلا د استوګنیزو ځمکې چې اوس مثلا څوک استوګنه کوي هغه باید په کوم ځای کې مثال ځمکه سي، د فرهنګي ځایو دپاره صنعتي فابریکې باید په کوم ځای کې وي، په دې پلان کې ښودل کیږي. اقتصادي ځایونه زموږ کوم ځایونه دي، سوداګریز تجارتي ساحې کومې دي، اداري ساحې چې موږ او تاسو اداري کمپلیکسونه د خیر ان شاء الله وبلرو په د عینو مینه کې تاسو به ان شاء الله دغه بعض ملګرو به لیدلي چې هلته ډېر هغه کوم ریاستونه چې دي ادارې چې دي هلته جوړ شوي دي. او همداشان کرنیز ساحې کومې دي، اګریکلچر ایریاوې چې موږ ورته وایو، تفریحي ساحې، د پارکونه، ښاري تاسیسات او اسانتیاو، همداشان هوایي ډګرونه، بندرونه، دا ټول په دې ماسټر پلان کې چې کیږي ښودل کیږي ځایونه. دا د یو ماسټر پلان نمونه ده. تاسو په دې کې هغه ساحې چې مثلا استوګنیزې دي هغه یې په ژړ رنګ مثلا ښودلي دي، او هغه ساحې چې مثلا اګریکلچر ایریاوې دي یا شنې ساحې دي هغه یې په شنه رنګ باندې ښودل شوي دي، او هغه ساحې چې مختلطې ساحې دي هغه یې په نارنجي رنګ باندې ښودل شوي دي، او هغه ساحې چې مثلا خفیفه یا ثقیله صنایع پکښې کې دغه هغه مثال په شفتلي رنګ باندې ښودل شوي دي. نور همدارنګه رنګونه یې ورته ښودلي دي چې هر رنګ خپل هدف لري. بل چې دی موږ د پلانو په لړۍ کې ستراتیژیک پلان لرو چې د ښاري پراختیا لیدلوري او موخو ته په کتو او همدارنګه فرصتونو او ملي لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره سمون انسجام رامنځته کوي او دا ټول په عملي او تطبیقي پروګرامونو بدلوي. یا په بل عبارت د ښار ستراتیژیک پلان یو متمرکز او د عمل پر بنسټ ولاړ سند دی چې ځانګړي اهداف، لومړیتوبونه او نوښتونه ټاکي ترڅو د ښار لید پوره کړي او اساسي ستونزه حل کړي. دا پلان داسې طرح کیږي چې د حالاتو، فرصتونو او ستونزو د بدلون سره ژر ځان عیار کړي. د ښار لپاره یو لنډمهالي لید وړاندې کوي. ماسټر پلان چې و هغه اوږدمهاله لید وړاندې کوي، بلکې ستراتیژیک پلان چې دی هغه نظر ساحو یا حالاتو ته کتل کیږي، بیا دغه پلان ورته چیش کیږي، تغیریږي او جوړیږي او بالاخره یو عمل جمع وراغوندي. دا ستراتیژیک پلان دی. اوس د ماسټر پلان او استراتیژیک پلان ترمنځ توپیر څه شي سو؟ ماسټر پلان د 20 کالو څخه تر 10 او یا نظر اړتیاو ته په کتو له دې څخه هم د زیاتو کلونو لپاره جوړیږي او بیا کتنه یې ترسره کیږي، بازنګري چې ورته وایي. او ستراتیژیک پلان اکثره د 15 کلونو لپاره جوړ او بیا کتنه یې ترسره کیږي. نظر اړتیا ته په کتو وخت یې څه هم ضبط کېدلی شي.
یعنی موږ او تاسو په دې پوه شولو چې ماسټر پلان چې دی وخت یې بیخي ډېر دی د 16 کالو څخه تر 30 کالو پورې دی مګر ستراتیژیک پلانونه چې جوړېږي هغه اکثرا د 15 کالو لپاره جوړېږي ځینې وخت اړتیا ده فقط اوس کېدای شي چې یو څه زیات وخت لپاره هم چیش شي ډیزاین شي بل ماسټر پلان د ښار اوږدمهاله پرمختګ لپاره یو جامع او ثابت لید وړاندې کوي چې ټولې برخې په پام کې نیسي ماسټر پلان چې دی دا اوږدمهاله د پرمختګ لپاره پلان دی او ستراتیژیک پلان دی چې دی په ځانګړو برخو کې تمرکز کوي ترڅو د فوري اړتیاو لپاره عمل وکړي او ژر پایلې ترلاسه کړي ماسټر پلان یو ټولیزه نقشه ده چې په داسې حال کې چې ستراتیژیک پلان د هغې نقشې پر اساس د کوچني اقداماتو عملي کولو لپاره لارښود دی د ماسټر پلان د منظوري صلاحیت د هیواد له مشر سره وي ماسټر پلان چې دی د دې د منظوري یا د قبول د دې صلاحیت چې دی دا د هیواد د مشرتابه سره د دې صلاحیت دی او د ستراتیژیک پلان صلاحیت چې دی هغه بیا د کور او ښار جوړولو یا د ښارسازي چې موږ ته وایو د ښارسازي د وزارت د مقام سره دی بل په پلانو کې موږ تاسو تفصیلي پلان لرو د تخنیکی صنعت څخه عبارت دی چې د ښار د ماسټر پلان او استراتیژیک پلان د معیارونو او لارښوونو په اساس د ښاري ځمکو څخه د ګډ اخیستنې په طرز د اړوند سیمو د مقیاسونو په واسطه طرحه او ترتیبیږي چې د ځمکو د قطعو دقیق موقعیت او مساحات ښاري تاسیسات او عناصر زیربنایي او روبنایي شبکې په هغه کې په دقیق ډول په معین مقیاس سره تثبیت او ځای پر ځای شوي تفصیلي پلان چې دی دا د یو مشخص ساحې لپاره جوړیږي په هغه کې مثلا دقیق د غذای موقعیت ترشي مساحت دقیق ترشي څونه دي په دې کې هغه مقیاسونه دی کاروي چې تر څو پرې هغه سړک عرض او نور چې کوم عناصر په دا پلان کې موږ لرو هغه د یو مشخص ساحې لپاره جوړیږي اوس تاسو دغه د اولې ناحیې د مدد چوک دغه خواته موږ او تاسو یو تفصیلي پلان به د خیر ان شاء الله د نږدې کې به جوړ شي چې د ښارسازي انجینر صاحبان راغلي و د وزارت څخه هغه سروې وکړله په نږدې کې به ان شاء الله د خیر هغه دغه به زموږ سره شریک کړي نو د دې لپاره چې یو ساحه یو کوچنۍ ساحه ده د دې لپاره چې پلان جوړیږي دغه پلان ته موږ تاسو تفصیلي پلان وایو یعنی ماسټر پلان خو هغه د ټول ښار لپاره جوړ دی مګر تفصیلي پلان یو مشخص ساحه په نظر کې نیسي او هغه ته سړکان پارکونه کلینیک مکتب ریزیډنشل ایریاوي چې موږ او تاسو رهایشي ساحې ورته وایو د استوګنیزې ساحې تجارتي ساحې دا ټول په هغه کې درته شي او بالاخره به په ساحه کې تطبیقیږي دا د تفصیلي پلان یو نمونه ده چې یعنی موږ د یو پیشنهادي پلان له مخې وړاندې کړې ده چې دا به ان شاء الله د خیره منظوره سي یعنی په دې کې تاسو وګورئ چې د هر ځای لپاره اوس مثلا په ژړ رنګ باندې دا استوګنیزه ساحې دي او په سره رنګ باندې چې ښودل سوي دا تجارتي ساحې دي دا ګوري سړکان دي او نور کم رنګونه چې مثال دي مختلف ساحو رنګ د هر شي لپاره موږ تاسو جدا جدا چش لرو رنګونه لرو دلته بیا په لیجنډ کې دلته چش سوي دي هر یو جدا جدا تشریح سوی دي او ښودل سوی دي په دا نقشه کې دا هم د تفصیلي پلان یو بله نمونه ده چې د حمیدي مینې لپاره جوړه سوې ده دغه د کوتل مورچې ته چې نږدې دلته یو حمیدي مینه جوړیږي تر اوسه پورې تطبیق سوې نه ده په ساحه کې خو انشاءالله په نږدې کې به د خیره چې پلان ورته برابر سو دغه حمیدي مینه به د خیره ورته جوړه سي په دې کې هم هغه سړکان او کمې نمرې چې پکښې کې نمبر بندي سوي دي هغه دا ټول پکښې کېښودل سوي دي او دا پلان منظور سوی دی او دا هم د غازی امان الله خان مینې تفصیلي پلان دی چې دا هم منظور سوی دی د پنجوایي د رئیس سره نږدې دلته یو ساحه ده دا هم د تفصیلي پلان یو بله نمونه ده چې د درېیمې ناحیې دپاره ده په دې کې هم هغه مختلفې ساحې تجارتي ساحې استوګنیزې زراعتي دا ټولې ساحې پکښې ښودل سوي دي همدارنګه د کورونو چې کوم ځای کې کارتې جوړیږي هغه هم په دې کې ښودل سوي دي اوس راځو د خیره د تفصیلي پلان او ماسټر پلان ترمنځ توپیر څه دی تفصیلي پلان دلته نظر ځینې مواردو ته موږ او تاسو فرق ورکولی سو
ځانګړنه ده کچه. اول د کچ په وجه ماستر پلان چې دی ستر او عمومي دی، یعنی د ټول ښار لپاره جوړیږي، یو غټ پلان دی. او تفصیلي پلان چې دی کوچنی او محلي دی، یو برخه په نظر کې نیسي. او بل هدف د ماستر پلان چې دی د ښار عمومي لید وړاندې کوي یا شي. او تفصیلي پلان چې دی دا د مشخصې برخې دقیق پلان دی. دا ما درته ویل یو مشخصه برخه په یو ښار کې یو مشخصه برخه ته پلان لاندې نیسي، تفصیلي پلان. او بل د زمانې له وجې یا د وخت له رویه ماستر پلان چې دی د 20 څخه تر 30 کاله پورې اوږدمهاله پلان دی، مګر تفصیلي پلان چې دی د 50 څخه تر 100 کالو پورې لنډمهاله پلان جوړیږي. او بل کارېدنه چې دا چیرې کاریږي، ماستر پلان چې دی دا موږ ته ستراتیژي ټاکي، او تفصیلي پلان چې دی دا د تطبیق لپاره چمتو کیږي. یعنی کله چې تفصیلي پلان جوړ شو نو بس نور آماده دی چې دا پلان باید چی سي په ساحه کې تطبیق سي. اوس راځو د خیره آخري موضوع زموږ وستوسو چې د ښاري حدودو د تعین په اړه ده، چې د ښاري حدود دا د کومو موخو لپاره ترسره کیږي او ولې موږ ته اړین دي چې ښاري حدود وپېژنو. په ټوله کې د حدودو تعین د لاندې موخو لپاره ترسره کیږي. ښاروالۍ ته د هغوی د کاري ساحې د پیژندنې په موخه، ښاروالۍ ته به دا معلومه وي چې زموږ او ستاسو هغه چې مثال کار پکې کوو یا هم مثال ورته خدمت ورته کوو، دا تر کومې ساحې پورې زموږ او ستاسو ځای دی. بل د عوایدو زیاتوالی او د ښاریانو ته د خدمتونو وړاندې کول، د عواید چې راټولیږي د کومې ساحې څخه باید عواید راټول سي او تر کومې ساحې باید خدمات وړاندې سي. په ښاري او کلیوالي سیمو کې د وظیفوي تداخل د مخنیوي په موخه. بل دغه هدف دا دی چې تر څو پورې ښاروالي خپله ساحه وپېژني او هغه کلیوالي ساحې چې هغه بیا په انکشافي دهات ریاست پورې اړه لري چې د هغه او د دې ترمنځ څه شي وسي، تفکیک وسي، جداوالی وسي، په دې خطر باندې کېږي. بل د ښارونو د غیر پلاني ودې څخه د مخنیوي په موخه. یو ښار چې پرمختګ کوي د دې باید د پلان مثال پلان ورته جوړ سي، باید بیا وده وکړي او هغه ساحې باید مشخص سي. او کله چې پلان نه وي نو بیا نو هغه ښار چې کېږي یو غیر پلاني وده پکښې ترسره کېږي. نو هغه دی چې د دې سبب کېږي چې بعض اوقات ډېر د سړکونو د عرض د پراخوالي په خاطر زموږ ډېر کورونه هم د منځه ځي او ډېرې غټ غټ تجارتي ساحې زموږ د منځه ځي. دا چې په وخت باندې د ښار خلک په دغه پلانو باندې خبر وي نو د دغه زیانونو او تاوانو څخه بیا مخه نیول سوي. بل د عمارتي او شخصي ځمکو د غصب څخه د مخنیوي په موخه. بل دا پلان چې جوړیږي په دې کې د عمارتي ځمکه کومه ده دا جدا پیژندل کیږي او شخصي ځمکه چې ده دا هم پیژندل کیږي. او بل بیا به څوک نشي کولی چې د یو چا ځمکه څوک غصب کړي، ځکه چې اوس مثلا هغه ساحه نمره بندي سوله په هغه کې ښودل سوي چې دا ځمکه د پلانکي ده، دا د پلانکي ده، نو بیا څوک نشي کولی چې شخصي ځمکه هم د څوک لاندې کړي، ځکه سند ملکیت ورکول کیږي یا به هم شرعي قواله لري. نو په دې اساس او عمارتي ځمکې چې دي د عمارتي ځمکو د غصب مخنیوی به هم سوی، ځکه چې هغه هم شول کیږي چې دا عمارتي ځمکه ده. بل د ښارونو د فرهنګي، کلتوري او اقتصادي یو شان ودې په موخه باندې. یو ښار چې پرمختګ کوي داسې نه چې مثلا یوه ساحه بیخي د غره سر ته وخیږي، یعنې ډېر پرمختګ ورته وسي او بل په ځمکه لاندې پاتې. نو د دې لپاره چې یو ښار بعضې ناحیې شکایت کوي وایي زموږ ته ولې دا شرکان نه وځي، ولې دا یوازې په یوه ساحه کې مثال دا کارونه وي. خو د هغو ساحو لپاره چې تفصیلي پلانونه جوړ شي په هغو کې عملاً کارونه په مثال روان دي او هغو ساحو ته چې تفصیلي پلانونه تر دا مهاله نه دي جوړ شوي نو کارونه هم نه دي پکې پیل شوي. کوشش زموږ او تاسو دا دی چې دغه کوم پیشنهادي پلانونه چې موږ جوړ کړي دي په ښاروالۍ کې او ښارسازي ریاست چې جوړ کړي دي دا د منظوري په خاطر باندې وزارت ته تللي دي چې هر وخت منظور سول ان شاء الله بیا به د دغه نورو ناحیو کې چې کار نه دي سوی هغو ته به هم کار وسي په خیر. بل ناحیو ته د پراخوالي ورکول او د نویو ناحیو جوړول د لاندې ادارو په اړتیا سره ترسره کیږي. ځینې وخت اړتیا دې ته لیدل کیږي چې باید
یو ناحیه باید پراخه سي او یا هم یو نوې ناحیه باید چې شي جوړه سي. دا کې کمې ادارې چې شي دي شامل دي. اول کور او ښار جوړولو وزارت، د کور او ښار جوړولو وزارت یا ښارسازي وزارت چې دي دا رول پکې لري. د کورنۍ چارې وزارت پکې رول لري. د احصایې ملي اداره، د کرنې، مالدارۍ او اوبه لګولو وزارت، دا ټول په دې کې چې لري برخه لري چې تر څو پورې یو ناحیه یا نوې جوړه کړي یا هم هغه ناحیې ته پراختیا ورکړي. ماستر پلانونه او استراتیژیک پلانونه ته په کتو د زراعتي سیمو، ځنګلونو، د اوبو د سرچینو د ساتنې او د اړوندو سیمو د خلکو د موافقې پر بنسټ د حدودو بیا کتنه د لسو کالو لپاره ترسره کیږي. او یوه موضوع بله چې زموږ ستاسو ښار نه یوازې زموږ ښار بلکې د افغانستان هر ښار دې ته ډېره اړتیا لري او په دې کې ستاسو ډېره جدي مرسته ستاسو څخه غواړو، ځکه تاسو د همدغو ناحیو یا به هم امیرین یاست یا به هم متنفذین یاست. تاسو کولی شئ چې زموږ سره په دې برخه کې ډېر غټ رول ولري. هغه دا چې موږ اوس د نقشو د هرې نقشې سره یو بل پلان ورسره یوځای کوو، یو بله نقشه ورسره یوځای کوو چې دغه اوبه چې مطلب د دې لپاره په د زیرزمیني اوبه چې شي مطلب بیرته ریچارج شي، بیرته اوبه پیدا کړي، نو د دې په خاطر باندې موږ ورسره یوځای کوو چې جذبي څاه ورته وایي. دغه جذبي څاه کې به تاسو ټول مرسته کوئ چې تر څو پورې دغه په هر کور کې جوړه شي. ځینې خلک یوه برمه لري، هغه برمه وچه سوي، دی په کور کې بله برمه وایي. کوشش دې وشي چې هغه نفر ته دی باید تشویق شي چې دغه د باران اوبه چې د ده په بام باندې راځي یا په سرای کې راځي، دا اوبه باید ټولې بیرته هغه پخوانۍ چې وچه سوې ده هغه برمې ته باید چیش کړي راهنمایي کړي. یا هم که څاه لري په کور کې پخوانی زوړ څاه مثال دی، کوشش دې وکړي د ټول سرای اوبه دي هغه څاه ته راهنمایي کړي، سر یې دې پټ کړي، داسې نه کوچنی ورولو چې زموږ او تاسو خو بیا بدبختانه داسې دغه دي چې کوچنیان هله ورځ ورلودلي دا برمو دغه ته. کوشش دې وشي څاه یې سر ور پټ کړي، نو څاه یې سر ور پټ کړي او یو پیپ ورته کښېښوي، دغه د سرای اوبه چې دي دا هر نفر چې دا کار وکړو انشاءالله موږ او تاسو به د دغه بحران څخه به مخه نیولي. که نه نو یو دوه درې کاله به داسې وخت به خدای ناخواسته راسي چې همدغه ښار به یې ټول به ځینې وتلي وو. زه په دغه هلمند کې دغه ولسوالي ورته وایي د ګرشک ولسوالي دی خواته دغه ولسوالي ده نوزاد ولسوالي. دا خلک ما ته ویل وایي دا ډېره شنه ساحه وه، دونه شنه باغونه انارو باغونه دغه یې درلوده، خو زه چې ورغلم ټول دغه ګاډران او دا شان خلکو ځینې وړي وه دغسې سړی پکښې بېرېدی په دغه کلي کې. یعنې دا په څه خاطر چې د اوبو د وجې ټول تللي وه، دا داسې نه وه چې خدای ناخواسته یا د جنګ د خطر تللي وه یا د یو بل شي د بیرې تللي وه یا خاص د اوبو د وجې اوبه نه وې پکښې کې ټول کلي وتلي وو. نو تاسو ته دغه یوه سپارښتنه درته کوم چې په دې کې به ډېر زموږ سره مرسته کوئ چې دغه جذبي څاه چې کومه نقشه موږ د هرې اوس نقشې سره دغه کوو مل کوو دې کې به کوشش کوئ چې باید په ناحیو کې دا ټول عملي کړي. بیا هم خلک باید تشویق کړي چې که برمه په کور کې لري یا څاه لري د ټول کور اوبه به د څاه یا د برمې ته چیش کوي راهنمایي کوي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، امیر صاحب هم که څه تاسو ته لري امیر صاحب هم ستاسو سره شریک کړي، زموږ د پلان امیر انجینر صاحب احمدشاه عزیق هغه هم یو څه به لري، نور ستاسو وخت نه نیسم. د دې معلوماتو تر شریکولو وروسته د ګډونوالو پوښتنو ته مفصل ځوابونه ورکړل شول او هغوی د ښاروالۍ د اقام د شفافیت، عامه مشارکت او ښاري پرمختګ په برخه کې یو مثبت اقدام وباله. کندهار ښاروالي ډاډ ورکوي چې دا لړۍ به په منظم ډول د ښار په ټولو ناحیو کې دوام ولري او د هرې ناحیې د پلان اړوند معلومات به له خلکو سره شریکوي تر څو د ښار ټول اوسیدونکي د خپل ښار د راتلونکي پرمختیایي نقشو او پلانونو څخه بشپړ خبر وي.